د اړیکو یو دنیا ده چې هېڅ سړی نه پوهېږي څنګه یې وپالي، څنګه ځان پرې پوه کړي، څنګه په اصطلاح باندې رسیدګي ورته وکړي. ډېر به درنه خفه یې، له ډېرو به ته خفه یې، ډېر به درنه ګیلې لري، له ډېرو به ته ګیلې لري. دا عجیبه دنیا ده. خو زموږ استاد چې په اړیکو کې داسې اړیکې پیدا کېږي چې هغه واقعا د انسان په روان باندې، د انسان په ورځني ژوند باندې، د انسان په میاشتني، په کلني، په ټول عمر باندې هم مثبت اغیزه لري، هم منفي. ځینې انسانان ډېر مینه ناک وي، ډېر اخلاصمن وي، هغوی د بې اعتمادي و قرباني شي، هغوی د جفا و قرباني شي، هغوی د غیر انساني اعمالو قرباني شي. ځینې انسانان مو ډېر له زړه خراب وي، هېڅ هڅه نه کوي چې یو وارې ځان سره سوچ وکړي چې یاره په دا کوم رقم چې زه روان یم آیا دا ښه کار ده. هغوی انتقام اخلي، هغوی غواړي د بل چا په تحقیر کې خوند خپل خوند ته څه ورته وایي خوند واخلي، د بل چا له ټیټ راوستلو نه خوند واخلي. یاره دا کومه فلسفه ده. بعضې انسانانو زړونه ډېر کلک وي لکه ډبره، اصلا نه پوهېږي چې ته ورو بله څه ورته وایې. اصلا دا ستا بحث ورته ملنډې ښکارېږي، دا ستا هر خبرې په ډېر غټ امید ورسره کښېنې او ورسره اړیکه ونیسي، هېڅ هدف به دې نه وي مګر داسې یو عکس العمل به در سره وکړي چې د کلو دپاره به یې له ځانه لري. مثلا اړیکه نه ورسره پالي، نه ورسره بل، خو چې کله یې ورسره وپالي بیا به داسې یو عکس العمل در سره اصلا هغوی د دې وړتیا نه لري چې خپل شي. داسې انسانان د دې وړتیا نه لري چې ته خپل کړي، یا که موږ دغه شو یا موږ خپل کړي. بس نه ده چې نو ورو بله زه تا ته وایم، دوی ته وایم، دا زما ستا په شاوخوا کې خلک چې دي هغه کې دی چې ما ته دا شي چې لږ چغ شوی یم. هېڅ ته دې نه ګوري. دا خودخواه متکبر خلک، دا خودخواه متکبر جامعه، دا خودخواه متکبر حکومتونه، دا خودخواه متکبر انسانان او دا خودخواه متکبر زه او ته. دا به تر څو داسې یو، تر څو به وایي چې زه یم زما احترام ما دا ورټول ما زما ډېر په داسې خلکو باندې ځان خوسی کوي، یا ځان خوسی کوو تر څو پورې راځه یو بل ته غېږ پرانیزو، یو بل غېږ کې ونیسو، یو بل سره مینه وکړو، دوه ورځې ژوند ته دوه چې یو نن ده او سبا معلومه نه ده چې راشي که نشي. نو ولې دونه نفرت کوو؟ ولې دومره تکبر کوو؟ ولې دومره مغرور یو؟ ولې دومره له انسانیته لرې یو؟ ولې دومره له اسلامیته لرې یو؟ زه دا همیشه سوشل میډیا کې ګورم، احادیث ګورم، د علماو مسلې ګورم، عرض وایم چې دا څومره خپرېږي، خو په مقابل کې چې بیرته هغسې شیان ګورم چې ورځني ژوند کې له هر ورسره موبایل، له هر ورسره یاره دغه یوه ویډیو یا دوه ویډیو به د یو دغه عالم یا د ملا یا د هر څه چې تاسې ورته وایاست د یو ښه سړي ویډیو به ورسره پیدا نه کړي. همدا خندا وي، همدا رشخند تر څو پورې. او بیا په ورځني ژوند کې غواړو خلک دغسې رشخند خلکو داسې رشخند وکړو. دوستانو وضاحت ډېر زیات دي، په ورځ سر نه در غږوم. زه به لږ راسو یو څه به قصه درته وکړم.
ساده داسې دی چې زه تقریبا په 4 ساعتو کې مخکې ویډیو کې به مې ویلي تقریبا چې 18 ساعته کار کوم لا اضافه لا 18 ساعتو تقریبا. نو بیا مسافري ژوند شي کار شي روزګار شي اکثره وخت را باندې سهار یا سهار 1 ساعت بیا ناوخته کار ته راشي کېږم چې لمونځ وکړم الله. نو بیا زړه مې ډک وي مخکې مې وویل چې زه تنها یم که نه زړه مې ډک وي بیا له تاسو سره د خپلې تجربې شریکوم. بیا نو په هفته کې په یوه ورځ کښېنم 2 3 4 ویډیوګانې جوړوم موضوعات مې ټاکلي. بعضو کې خبرې ډېرې رانه احساساتي شي بعضو کې رانه ګډې وډې شي تاسو به په خپله بزرګواري او په دغه ماته بښنه کوئ په خپل مهرباني باندې. هدف له دې ویډیوګانو ټول دا ده چې دا د دنیا ژوند د 2 ورځې د ما مخکې درته ویل چې روان ده ښه یا بد لیکن مثبت طرف ته هڅه کول یعنې کامیابي حتمي ده سړی دې دا نه وایي چې زه نه کامیابېږم حتمي ده خو له یوې پروسې وروسته دا یو جریان نه وروسته او مات سوي خلک چې د هغو زړونه مات وي د هغوی لوېدلي دي هغوی کړېدلي دي هغوی حتما بریالي کېږي هغوی کلی هم نور وزغمي هغوی حتما بریالي کېږي او هغه خلک چې په شارټ کټ کې بریالیتوب غواړي دا ناممکن ده. صحیح ده محدودې ورځې به یا د پلار یا د ورور یا د یو بل چا یا د یو واسطه په خاطر باندې به یو بریالیتوب ولري لیکن د دراز مدت دپاره یې نه لري. دغه خلک چې دي که نه دا و چې ما درته وویل چې دا دوی اوس دغسې مغرور دغه خلک دي چې دوی دغه ته ګوري داسې ورته وایي زما دا خبرې سمې نه دي دا نه هېرېږي دغه دراز مدته دغه ته نه ګوري فایدې ته نه ګوري اوسنۍ فایدې ته ګوري اوسني ارزښت ته ګوري. حتی کېدای شي سړی توجیه کړي دا په خدای هم کېدای شي باور ونه لري ځکه خدای هم یو دراز مدته پروسه ده چې ته به تفکر کوې اسلام به ته په تفکر باندې منې ځکه خدای تعالی وایي چې تاسو تفکر وکړئ زما په کتاب کې. نو اصلا دې ته پیسه پیدا کړه بس عزت خپل پسې خرڅوي